چې زمونږ دغه روریانو دپاره دغه ټیکټ وکړي او فري ورته وکړي انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو تیرو تقریبا څه وخت راسې مونږ او ډېر ملګري دا کوشش کوي چې د مسافرو دپاره منډه تړلو ووایي. نو په دغه لاره کې مونږ کوشش کړی دی. ما سره زما د دوبۍ نه یو ورور دی، هغه رابطه کړې ده او هغه وایي چې زمونږ هغه مسافر رونه چې هغوی ناجوړه وي او هغوی سره د دوبۍ یا د سعودي عرب د سرکاري هسپتال کم کاغذونه دي چې په هغې کې دا تصدیق شوي چې یاره واقع دا کس ناجوړه دی، نو انشاءالله تعالی په 21 جون، په 22 جون او په 24 جون باندې چې کم جهازونه به د سعودي عرب نه الوزي او کم جهازونه به د دوبۍ نه الوزي پاکستان دپاره، نو انشاءالله تعالی دغه ملګري به کوشش کوي چې زمونږ دغه روریانو دپاره دغه ټیکټ وکړي او فري یې ورته وکړي انشاءالله تعالی. نو قدرمنو تاسو ته دغه خواست دی، زمونږ په دې سکرین باندې دا 2 واتساپ نمبرې به چلی انشاءالله تعالی. زما هغه روریان چې کم بیمار دي او چا سره د دوبۍ د سرکاري هسپتال یا د سعودي د سرکاري هسپتال کاغذونه وي، نو دغه کاغذونه به واتساپ کی او ورسره د خپل پاسپورټ چې کوم د هغې پیج دی هغه به واتساپ کی انشاءالله تعالی. نو قدرمنو که الله ته منظور نو دغه څومره چې زما مریضان روریان دي دې دپاره به موږ خپله منډه تړله وو. دوبۍ کې چې کوم دغه روریان دي د خپلې نامې اخیستلو نه زه منې کړې یم، نو هغې به ولې انشاءالله تعالی منډه تړله وی او که الله ته منظور نو د دوبۍ نه او د سعودي عرب نه زموږ چې کوم روریان دي د دې دا ټیکټونه به اوکې کیږي او انشاءالله تعالی دی به د خپل وطن ته راځي. قدرمنو زموږ دغه منډه تړله ده او دغه وینا ده انشاءالله تعالی چې کوم روریان هلته دي هغې به هم دله منډه تړلی وی. نور بیا دې پکې الله برکت واچي، الله ته به سوال کوو او د الله نه به غواړو انشاءالله تعالی. مونږ به دا یو منډه تړلو وو، دا در سره نه واده کوو نه در سره قول کوو چې خامخا به دا کار کیږي، خو تاسو نه د هېڅ قسم له پیسې ټکې ډیمانډ نشته، صرف دغه د الله د رضا دپاره دی. نو مونږ به پکې یو منډه وو، که وشو خو ټیک ده او که ونه شو نو هسې یو کوشش دی هغه به کوو. نو تاسو هم دعا کوئ چې الله پاک دې کې زموږ ملګري شي او کومه چې دا ویډیو ده نو کوشش وکړئ چې دا ډېرو نه ډېرو خلکو ته ورسوئ چې انشاءالله تعالی فایده زیاته وشي. دغه کومې چې دا واتساپ نمبر یې چلی په دې باندې کم زما روریان مسافر چې دي هغه خپل ډاکومنٹس او خپل پاسپورٹ نه چې کومې کاپی ده هغه به واتساپ کې. ابھی جو میرے اردو بولنے والے بھائی ہے میرے بھائیو، آپ اگر دبئی میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں تو وہاں پہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کرے گا. جو 21 جون کو فلائٹ ہے، 22 جون کو فلائٹ ہے اور 24 جون کو فلائٹ ہے. آپ نے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جو آپ میں سے بیمار ہے اور ان کے پاس سرکاری اسپتال کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ہے، چاہے وہ دبئی میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بھائی ہے وہ آپ کے لیے باغ دوڑ کریں گے. باقی اللہ پاک اس میں برکت ڈالے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو ہماری اسکرین پہ 2 واتساپ نمبر چل رہے ہیں، آپ اپنے جو سرکاری اسپتال کے وہاں پہ ڈاکومنٹس ہے وہ ہمیں سینڈ کریں اور آپ کے پاسپورٹ کی جو کاپی ہے اس سے پکچر نکال کے وہ ہمیں سینڈ کریں. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا. بہت شکریہ.